داود ولې تر ټولو ښه د ملک سړی و. ډاکټر نجیب چې و د ملک سړی و. اشرف غني چې د ملک سړی و دا د ملک سړی و. د افغانستان په معاصر تاریخ کې تر ټولو ښه ولسمشر ستا په نظر څوک و او ولې و؟ تر ټولو ښه ولسمشر خو اشرف غني هم دی خو حمید کرزی هم. تر ټولو ښه کوم یو کس؟ دواړه ښه دي. یو دواړه ښه دي. دواړه ښه دي؟ تر ټولو ښه کوم یو دی؟ تر ټولو ښه اوس هغه اشرف غني ښه دی هم دی. ولې ښه دی؟ خو دا د وطن ته خدمت کوي. دا د وطن مشرتوب و دا باباتوب معنا چې بابا دی یا مشر دی د ولس معنا دا خو څوک نشي کولی نه دی. دغه د افغانستان ولسمشر چې و سردار داود و او د افغانستان بیا په د انقلاب په حکومت کې بیا ډاکټر نجیب و. بیا د افغانستان په ملک کې دغه سړی نه راتلی شي لکه ډاکټر نجیب. او اوس چې دا د اوس دوره کې را روان دی اشرف غني. نه زه تر ټولو ښه نو اوس که درته وایم چې تر ټولو ښه سردار داود و. بیا ډاکټر نجیب و درېیم اشرف غني. سردار داود ولې تر ټولو ښه؟ دغه د ملک سړی و. ډاکټر نجیب چې و د ملک سړی و. اشرف غني چې د ملک سړی و دا د ملک سړی و. دا ډاکټر نجیب نوم یې عبدالودود او پر ډیورن باندې د مړ پاکستان کوي. پر شیشه مړ کوي پر خاوره یې مړ کوي. دا د خاورې کیسه چې نه وه د ډیورن چې نه وی نو ډاکټر نجیب ولې مړ کېدی؟ چا مړ کوي؟ پاکستان ایسه یې مړ کوي. نصر الله بابر و، جنرال حمید ګل و او کرنل یما مړ کوي. که پاکستان ما وژني هم زه دا خبره پر دا کوم چې دا خلکو مړ کوي ډاکټر نجیب. ډاکټر نجیب د ملک سړی و او د ملک سړی